ستا چې په وعدو مې اعتبار کړی دی دا مې څومره لوی انتظار کړی دی او ما مینې هر څه په تا بایللي دي منم چې دا یو کار مې د کار کړی دی او موږ د دیدنونو خوند اغستی دی یو دیدن ماښام بل مسار کړی دی او وزمه د خوده لیونی شمه چا چې راته ذکر د ښار کړی دی او څوک هم چې میلو راته د کلي شي خدای ګستا تپوس مې تیار کړی دی او څوک چې هم خدای بېلارې کړي دي وایه چې هغه چا په لار کړي دي او پلار د مسلې د ثوابونو کړي تا چرته تپوس د بیمار کړي دی او خانو خو ستا په درد کې هیڅ نه دی تا ورله په زړه چې اختیار کړی دی. د بل غزل څه شعرونه دي چې اکثر یې اورمه په شپه کې به ناوخته جاړي دا سړی ولې هره ورځ له خپله بخته جاړي او د یوې اوښکې شاته هم لویه قصه پرته وي کله چې راشي په انسان باندې څه سخته جاړي او په زړه به ګورې ماتوي چې ارمان پوره شو په رخصتۍ کې ناوې مور ته شي ورجوخته جاړي او په دې وطن کې به د دوو کسو قصه داسې وي یو د تصویر نه شاته خاندي بل یې مخ ته جاړي او موږ ته د خپلې بېوسۍ نه اکثر کرکه راشي چې په قسم هغه خوشحاله په منښته جاړي او د بادشاهۍ خوند په پردو زړونو اوس خان اغستې اوس داسې ښه دی چې اوس پاتې شو بې تخته جاړي. ګرانو مینوالو کلامونه ورسره د خان عمرزی